السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې خبرې ملګرو په دې سیټ چې سره کم دی یو بې غیرته استاد د پټو ښکاري. تاسو به کتلی چې په سوشل میډیا ډېر زیات وایرل دی. نو د ویډیو د کتلو نه مخکې چې څومره هم شیر کولی شئ دا شیر کوئ. او ټولو ملګرو ته خواست دی چې یاره ټول ملګري چې دي دا ویډیو ضرور شیر کړي چې یاره دا هغه د پلار بچو ته ورسي چې یاره د کومو بچو سره داسې زیاتیات کېږي او بیا یو داسې استاد کوم ته چې روحاني پلار ویلی شي چې یاره د 100 نه زیاتو ماشومانو سره دی بې غیرته چې کوم دی د ماشومانو سره زیاتی کړی او بیا به یې د هغو نه ویډیو پټوان ویستو دا به یو ځان سره یو ثبوت یې ښودو که په دوباره چې به دا ماشوم کله بیا وایي ټیویشن دی له راغی دومره پورې ما واورېدو چې یاره ده به دوباره دا وخو چې یاره دا به زه سوشل میډیا له ورکوم یا وغیره. نن په خپله باندې دا بې غیرته ګرفتار شوی دی. تاسو دا وینئ په سوشل میډیا دا پټو ډېر زیات وایرل دی. نو حکومت چارواکو ته زموږ خواست دا دی چې یاره دی داسې په اسانه پرېښودل د داسې یو دله سړي د داسې یو بې غیرته چې دومره یو غلط کار کوي دا خلک هم دغه وایي چې یاره دا یو د استاد یو روحاني پلار یې بېشکه استاد یو روحاني پلار یې خو ټول استادان هم داسې نه یو دا پکې ډېر یو نه سړی ډېر یو بې غیرته چې د خپلو بچو په ځای د ماشومانو سره ته دا غلط کار کوي. نو ټولو ملګرو ته خواست چې دا ویډیو شیر کړي چې یاره کم از کم دا د حکومت ته ورورسي او په دې بې غیرته استاد باندې اکشن واخلي چې یاره د ماشومانو سره خلک چې تاله مثال په طور ماشومان سبق لرلیږي خدای خبر چې ده به نور د څومره ماشومانو سره دا غلط کارونه کړي خپل د سکول په وخت کې دا بې غیرته چې کوم دی دا اوس وایي ریټایر شوی دی. نو زیات ملګري پکې چې دوی استاد داسې نه ټول استادان داسې نه دي ځکه چې استادان د استاد چې کوم دی دا د بچي د مستقبل دپاره رالیږلی شوی دی دی د بچي مستقبل جوړوي. خو چې داسې یو بې غیرته استاد پکې راپېښ شي چې یاره کوم بې غیرته خپل نه د ځان خیال ساتي نه د خپلو ماشومانو او هغه پلارانو هغه د بچو پلارانو ته زموږ د خواست دی چې یاره تاسو کله خپل بچي سبق ته لیږئ نو د هغه استاد د تربیت یا د استاد حالات معلوموي چې یاره دا استاد څنګه دی یاره زما د خپل بچي نه بار بار تپوس کول پکار دي چې یاره نن ته تللی سبق یې ووایې یا نه یا تا ته به استاد څه ووایې وغیره. زیات تر دا د پلار د بېغورۍ د وجې نه هم داسې کېږي چې د خپل بچي څه معلومات نه کوي خو زر بس مطلب دا دی چې سکول له لاړ شه بیا د هغې نه بعد مدرسې ته بیا زیات پکې داسې وي چې یاره ټیویشن له لاړ شه بس بیا راځه په مخه رالې بس ښه ده چې ویتلی وي نور دا معلومات یې نشته. او زیات تر ماشومان داسې وي چې یاره د یېرې د وجې نه خپل په کور کې حل نشي ویلی. نو ټولو ملګرو ته خواست دا دی چې یاره تاسو د خپلو ماشومانو سره داسې فرینډلي ماحول داسې پکار دی چې هغه ستا سره هره خبره شیر کولی شي. نو ده چې د کم سلو ماشومانو نه زیاتو سره دا کار کړی دی په دې کې به یو ماشوم داسې نه و چې یاره خپل پلار یا خپل رور ته حل ویلی نو هغه به کم از کم په ده باندې د وخت نه اکشن اخیستی. بهرحال دا دله بې غیرته اوس ګرفتار شوی دی. ټول په دې خنزیر باندې لعنت ووایي ټول په دې خنزیر لعنت ووایي. دا ویډیو سره ضرور شیر کړئ.